بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ده چې ملحدین یا ایټیس د مسلمانانو نه او موحدینو نه د الله تعالی د وجود ثبوت غواړي. نو نن انشاءالله په همدې موضوع باندې بحث کوو. هیله ده چې ښه په غور سره یې واورئ. اسلام د انسان سره سم دنیا ته راغلی دی. 1,40,000 زیات او کم پیغمبران هم ټول د یو قسم پیغام او مسیج سره راغلی دي او ټولو هم دا یوه خبره کړې ده چې کائنات خالق او رب یا پیدا کوونکی او پالونکی لري چې الله تعالی دی. نو دا دومره لوی اتفاق څنګه ممکن کېدلی شي؟ بلکې ناممکن دی چې په مختلفو زمانو کې د مختلف پیغمبران راشي او ټول د یوه خبره وکړي. او همدارنګه د هر سالم انسان په فطرت کې شته دی، هغه که په آبادۍ کې ژوند کوي او که په صحرا کې، په غره کې اوسیږي او که په ځنګل کې. نو د هر یو په فطرت کې شته دی چې زه چا پیدا کړی یم، د هغه په وړاندې د مسؤلیت او جواب ورکولو احساس کوي او د هغه د خوا نه د جزا او سزا په ورکولو یقین لري. مګر په هره زمانه کې ډیر کم تعداد خلک د 1% نه هم کم د فطرت خلاف سره د دې چې هر وخت د وجدان او ضمیر سره په جنگ وي، دوی د یو ضد په بنیاد وایي چې نعوذ بالله خالق نشته او کائنات په خپله پیدا شوي دي. عجیبه خو لا دا ده چې په ځای د دې چې دا 99% خلک د دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې او په څه دلیل خالق یا کریټر نه منئ، برعکس دوی به د دې 99% خلکو نه پوښتنې کوي چې تاسو موږ ته ثبوت کوي چې الله شته دی، او دوی به هم ورته شروع شي. حال دا چې د حق او فطرت نه خو دوی انحراف کوي، نو دوی باید مؤمنانو ته ثبوت کړي چې دوی ولې الله نه مني، او دوی باید ثبوت کړي چې نعوذ بالله ولې او په څه دلیل خالق یا کریټر نشته. خو نه یې دا کار کړی دی او نه به یې وکړي. خو د دې دا مطلب هرګز نه دی چې زموږ سره ثبوت نشته. الحمدلله زموږ سره په خرورونو ثبوتونه او دلایل شته دی چې یو څه یې دلته ذکر کوو. اول، کازمولوژیک یا کائناتي دلایل. د کم وخت نه چې کائنات پیدا شوي دي، د همغې وخت نه پکې قوانین یا لاز هم موجود دي چې د دې قوانینو د جملې نه یو قانون د علت او معلول یا د کاز او افیکت قانون دی. دا قانون داسې دی چې هر معلول یا افیکت علت یا کاز لري. مثلا زما ظاهري علت یا کاز زما مور او پلار دي، او د هغوی کاز یا علت د هغوی مور او پلار، او په همدې ترتیب د هر افیکت یا معلول کاز یا علت، او بیا د هغې کاز یا علت، او بیا د هغې علت یا کاز بالاخره فرست کاز یا علت اولا ته رسیږو چې همدا اول سبب یا فرست کاز یا علت اولا الله تعالی دی. مګر ملحدین وایي
چې دا د علت او معلول قانون یا د کاز او افیکت قانون یو عمومي یا یونیورسل قانون دی. نو چې هر معلول علت یا هر افیکت کاز لري نو اول سبب یا فرست کاز یا علت اوله یعنی الله تعالی هم باید سبب یا علت یا کاز ولري. د دې جواب دا دی چې دا ټول قوانین صرف د کائناتو د پاره د کائناتو په داخل کې یا په نیچرل یونیورس کې کار کوي او د باندې د کائناتو نه کار نه کوي. نو که چیرته اول سبب یا فرست کاز یا علت اوله د کائناتو په داخل کې وو نو بیا دا قانون پې تطبیقېدلو، مګر علت اوله یا فرست کاز یعنی الله تعالی د کائناتو نه د باندې دی. لہذا دا قانون په علت اوله یا الله تعالی نه تطبیقیږي، یا په بل عبارت الله تعالی د زمان او مکان یا ټایم او سپیس او فیزیکی قوانینو خالق او جوړونکی دی او په خپله د دې قوانینو نه آزاد دی. یعنی دا د کاز او افیکت قانون یا د علت او معلول قانون صرف د پیدا شوو شیانو یا کریشن د پاره دی، مګر الله تعالی خالق یا کریټر دی، پیدا شوی نه دی، لم یلد ولم یولد دی او د همیشه څخه موجود دی. دویمه خبره دا ده چې په کائناتو کې دا فیزیکی قوانین دومره قوي او محکم دي چې ډیر معمولی تغییر هم پکې نه راځي. سټیفن هاکینګ د اوسني عصر مشهور ساینسدان او د بریف هیسټري آف ټایم مؤلف وایي چې کائنات د دومره دقیق حساب او کتاب په اساس جوړ شوي دي چې زمونږ په تصور کې هم نه راځي. نو که چیرته په دې حساب او کتاب او قوانینو کې ډیر معمولی د یوې ذرې او سکند په اندازه تغییر او فرق راشي نو کائنات به دړې وړې او تباه شي. مثلا ځمکه د اکسیس یا محور په خوا او شا 1000 مایلز په یو ساعت کې سپیډ سره ګرځي. سپیډ نه کمیږي او نه زیاتیږي، او د لمر په خوا او شا د 80,000 مایلز په یو ساعت کې سپیډ سره ګرځي، خو سپیډ نه کمیږي او نه زیاتیږي. د لمر او ځمکې ترمنځ فاصله 93 مایلز میلیون مایلز ده. دا فاصله نه کمیږي او نه زیاتیږي. یعنی د هر شي د چلولو د پاره ډیر قوي، حساس او دقیق حساب شوي قوانین جوړ شوي دي او د همدې قوانینو په اساس کائنات چلیږي چې موږ ورته نیچرل لا یا طبیعي قوانین وایو. چې په ښکاره ډول د دې مطلب دا دی چې کنټرولیږي. معلومه خبره ده چې د کنټرولولو د پاره د کنټرولر وجود ضرور دی چې همدا الله تعالی دی. دریم، امریکایي جینټیک ساینټیسټ رابرټس وایي چې ساینس د الله تعالی د وجود دومره ثبوتونه جمع کړي دي چې دا کیدی نشي او ناممکنه ده چې یو سړی دی په فیزیک پوهیږي او هغه د الله تعالی نه انکار وکړي، او که څوک د الله تعالی نه انکار کوي نو هغه بیا د ساینس په لار روان نه دی او د ساینسي حقایقو نه سترګې پټوي او ضد کوي. همدارنګه رسل چې د داروین مرشد اعظم و، هغه دا مني چې کائنات سبب یا کاز لري او په خپله نه دي پیدا شوي،
خو د دې منلو ته تیار نه دي چې دا سبب یا کاس یا علت اولادي الله تعالی وي. همدارنګه ریچارډ ډکوین چې د ګاډ ډیلوژن کتاب یې لیکلی دی، هغه وایي چې کائناتو کې ډیزاین شته دی، خو ضرور نه ده چې دا ډیزاین دی الله تعالی کړی وي. کیدای شي چې د بلې سیارې نه الین راغلی وي او زمونږ ډیزاین یې کړی وي. واه، د دې خبرې منلو ته تیار دي او د الله تعالی منلو ته تیار نه دي. خو دې عقل ته فکر وکئ چې الین او هغه سیاره چې الین پکې وسیږي هغه چا ډیزاین کړي دي. باور وکئ چې ښه پوهیږي چې حق څه شی دی، خو ډیر ضدي خلک دي او خپل ضد نیولی دي. دا ضد نه دی نو څه شی دی؟ انشټاین وایي چې کائنات د 4 قوو یا فورس په واسطه کنټرولیږي، او یو پاکستانی ساینټیست وایي چې د 3 قوو په واسطه کنټرولیږي، مګر سټیفن هاکینګ وایي چې کائنات د یوې قوې یا فورس په واسطه کنټرولیږي. چاته پوښتنه وکړه چې ستا مطلب الله تعالی دی؟ هاکینګ جواب ورکو چې نه. فکر وکئ چې دا ضد نه دی نو څه شی دی؟ بل دلیل دا دی چې په کائناتو کې چې هر شی دی، لکه انسانان شو، حیوانات، نباتات، ستوري، ځمکه وغیره، ټول د مادي یا مټر نه جوړ شوي دي. او تجربو ثابته کړې ده چې ماده کوډینګ نشي کولی. کوډینګ دې ته وایي مثلا په من کې عقل، د فکر والو صلاحیت، علم او معلومات موجود دی. همدارنګه په نباتاتو او حیواناتو کې هم معلومات موجود دی، مثلا په ډي ان اے کې معلومات یا جینیټیک کوډ چې دې ته کوډینګ وایي. خو په دې یو شي کې هم په خپله مادي یا مټر کوډینګ نه دی کړی او نه یې کولی شي، ځکه چې که مادي په خپله کوډینګ کولی شو نو بیا خو روبات کې د کوډینګ یعنی مصنوعي عقل یا ارټیفیشل انټیلیجنټ د اچولو ضرورت نه و، ځکه چې انسان او روبات خو دواړه د مادي یا مټر نه جوړ شوي دي. نو که په انسان کې ماده، ذهانت او معلومات په خپله اچولی شي یا په انسان کې ماده په خپله کوډینګ کولی شي، نو باید چې په روبات کې هم وکولی شي، ځکه چې انسان او روبات خو دواړه د یو قسم مادي نه جوړ شوي دي. خو حقیقت دا دی چې ماده کوډینګ نشي کولی، یعنی معلومات او عقل وغیره نشي ورکولی، بلکې کوډر یا کوډینګ کوونکی بل ذات دی چې همدا ذات الله تعالی دی. په آخر کې دا دعا کوو چې الله تعالی مو دې عقیدې برابرې او صحیح کړي او د جنت لار دې راته اسانه کړي. آمین. وما علينا إلا البلاغ المبين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.